والسلام فرمایل وی په اخر زمانه کې به زما امت 15 قسمه ګناونه شروع کوي او دا 15 قسمه ګناونه چې کله دوی شروع کړ الله تبارک وتعالى ورله 15 قسمه عذاب ورکوي یو فقې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله زما په امت کې په اخر زمانه کې بدکاری زنا زیات شي بے حیاي زیات شي نو الله تبارک وتعالى با په دوی باندې طاعون وبائی مرضونه ناشنا مرضونه به الله تبارک وتعالى مسلط کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تبارک وتعالى به زما په امت باندې داسې مرضونه راولي چې د اغي نمونه با مشران ول نه ورتل هغه مرض به مشران مخ کې فی جندهم نه خو چې کله په دې امت کې زنا بے حیايي شروع شوله الله تبارک وتعالى په قسمه کې مرضونه مسلط کی ناشنا مرضونه برازي نوم به چاوریدلې نه وي لکه تیر زمانه کې تیر ورځ کې یو مرض کنه څه شی و کرونا کو څه شی و او کرونا بیا په پس یو بل نوم او تابل نوم رانه ير دې ځکه نو الله تبارک وتعالى با ناشنا مرضونه په دوی باندې مسلط کی دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله زما په امت کې په اخر زمانه کې دوی په ناف تول کې کمی شروع کی په ناف تول کې چې کله دوی کمی او زیاتې شروع کو نو الله تبارک وتعالى با دی په مشقت کې واچوي په تکلیف کې به واچوي قحط به الله تبارک وتعالى راولي او بادشاہ به ظالم مسلط کی قاتل برازي د عرش کمه به کله به وړنه وي کله به غوړی نه وي کله به یو شی نه وي کله به بل شی نه وي او بادشاہ به ظالم الله مسلط کړي وي دا کله چې کله فناف طول کې کمه شروع شي بیا ناف طول دا فیمانه ډیره وسیع معنی لري وسیع علماء لیکلي یو پناف تول کو کمې دا دی لکه دکاندار دی د چا نسیز اخلي نو درون اخلي خو چې بیا خرڅوي مخ کې نو سپکی خرڅوي یو خدا دی دویم پناف تول کې کمې دا دی چې 2 نمبر سیز پنوم د 1 نمبر سره خرڅوي او دا عام طور باندې راوتی دي یو شی به وي کو مارکه به یو لګیدلی سیز به بالکل یو وي دا 2 نمبر دی دا 1 نمبر دی نو چاته فتم نه لګي ته بلار شي مال خزي زرا که پتا باندې به 2 نمبر سیس در خرڅ کی دم پناف تول کې کمی زیاتې دي او دریم صورت دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې چې داخل دی علماء لیکلي دي هغه په نوکرۍ کې دم پناف تول کې کمی دی چې خپل نوکرۍ لا خپل ډیوټۍ لا پوره ټایم نه ورکول یا چې کم کار ته حواله شوی دی هغه په هغه کما حقه طریقې سره نه کول څنګه چې دا هغه حق ته په هغه طریقې سره خپل ډیوټي نه ادا کول دا په نافتول کې کمی دی نو چې کله په نافتول کې کمی شروع شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قاتونه به شروع شي د هر شي کمی به شروع شي بادشاہ به در باندې ظالم مسلط شي زما امت په پریشانی کې په تنگسۍ کې پریوزي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله زما امت په اخیره زمانه کې زکات ورکول بند کی زکات نه ورکوي الله تبارک وتعالى به باران نه بند کی وسګوره کنه باران نشته دی باران ته ضرورت وینو باران بنه کیږي او چې کله ضرورت نه بیا باران کیږي او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله زما امت د الله او د الله سره کړي وعده ماتي کی نو الله تبارک وتعالى په یو اجنبي ظالم بادشاہ مسلط کی چې د دوی حقونه به وهي نو ګوره کنه چې کله هم مسلمانانو د الله او د الله د رسول نه بغاوت کړي موږ د الله سره وعده کړی کنه لا اله الا الله محمد رسول الله دې کلمه کې موږ د الله او د الله د رسول سره وعده کړی دا چې الله ستا او ستا پیغمبر چې سویل دي د صحو کمی کړي هغه به کو او چې د سنه منه کړي هغه به نه کو نو چې کله دوی د الله او د الله د رسول سره دغه وعده ماته کړه نو الله تبارک وتعالى په اجنبي بادشاہ ظالم بادشاہ مسلط کی د دوی حقوق په وهي اوس ګوره کنه ملکونه د مسلمانانو دي خو قابض په هغه کافر دي کافر بادشاہان دي زمون حقوق دي زمون وسایل دي هغه را نوړي خپل ملکونو ته دا ولي موږ د الله او د الله د رسول سره خپل وعده ماتي کړی دي او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی چې کله د ملک واکداران د ملک حکمرانان د الله په کتاب باندې فیصله نه کوي د الله د احکامو نه نفرت کوي نو الله تبارک وتعالى د دوی په مابین کې به نفرت او بغض پیدا کوي چې کله د ملک حکمرانان واکداران خلک د الله د کتاب باندې فیصله نه کوي د الله د رسول په احکامو باندې فیصله نه کوي د دین نفرت کوي الله به د دوی په مابین کې نفرتونه واچوي
اوس ګوره کنه مسلمانانو ته هر مسلمان بادشاه د بل بادشاه نه نفرت کوي، بلکې زموږ سیاستدانانو ته وګورئ چې د یو بل د وینو تږي دي، د یو بل په مرګ پسې ورپسې دي، دومره په خپل منځ کې نفرت پیدا شوی. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې هیڅ یو حاکم هیڅ یو مشر دا نه غواړي چې د الله په کتاب باندې فیصله وکم، الله دې ماته حکمرانی راکړي چې زه په قرآن باندې فیصله وکم، دا نه غواړي الا ماشاءالله مگر یو څو تنو نه علاوه. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی زه په خپل امت ډیر زیات یریږم ځکه چې دا 15 قسمه ګناونه دوی شروع کړل، الله به 15 قسمه عذابونه ورکوي. زنا یې شروع کړه، الله به په نشنه مرزونه ولګوي، ناشنا نوی مرزونه ولګوي. دویم چې کله په ناف تول کې کمې شروع کو، الله به په قاصاری راولي، بادشاه به په ظالم مسلط شي، د هر شي کمې به په ملک پیدا شي. او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې کله د الله او د الله د رسول سره کړي وعده دوی مات کړي، د اسلام احکام مات کړو، نو الله تبارک وتعالی په اجنبي بادشاه د بار نه یو کافر بادشاه به مسلط شي، د دوی په وسایلو باندې به قبضه ور واچوي. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی چې کله حکمرانان د ملک واکداران د الله په کتاب باندې فیصله نه کوي، د الله د احکامونو نفرت کوي، نو الله به د دوی په مابین کې نفرت او بغض او عداوت پیدا کوي.